په دې حکومت کې چې دا کم خلک راټول شوي دي زموږ وزیر دفاع چې دی خواجه آصف هغه بله ورځ په اسمبلی کې ولاړ دی نو مخکې یو وخت داسې راغلی و چې کله د دې معنې سخته وه نو په هغه وخت کې د بیان ورکړی وي دا مدرسې چې څومره دي او په دې مدرسو کې چې دا څومره طالبان دي وی دا زمونږ د پوچ پسې د دې دویم درجه ده دا زمونږ سیکنډ ډیفنس وی ورته وی دا زمونږ سیکنډ ډیفنس دی اوس چې کله معامله الټه شوه نو بله ورځ په اسمبلی کې وی دا په اسلام آباد کې واضح وی کیپیټل چې کوم دی د پاکستان دارالخلافه وی په دې دارالخلافه کې صرف وی په زرګونو مدرسې داسې دي وی چې دا په غیر قانوني ځمکه باندې او کومه ځمکه چې په زور نیولې شوي وي دا په هغې باندې جوړې شوي دي اوس دا غریب چې کوم دی نو دیم لکه خپلې خبرې نه کوي پته لګي نه چې اول د سوي چې دا مدرسو دا طلباو دا زمونږ سیکنډ ډیفنس دی او اوس څه وایي چې په دې کې غیر قانوني په زرګونو مدرسې صرف په اسلام آباد کې جوړې شوي دي نو د دې په باره کې خو زه څه نشم ویلی خو د دې مثال هغه دی که نه چې هغه یو سړي باندې ښځه ډېره زیاته زوروره وه دا چې څوک یې راولي که نه نو بیا د دې دا خبرې چې دا د هغې په اشارو باندې بیا کېږي بیا چې ورته هلته نه څه ورکوي لیکلې بس اکه خبرې بیا کېږي بیا دا غریبانان خپلې خبرې نه شي کولی نو هغه سړي باندې ښځه ډېره زیاته زوروره وه نو هغه سړی چې و نو هغه به چې کله به د شپې وده شو که نه نو د شپې به یې په خوب کې خبرې کولې ډېرې زیاتې خبرې به یې کولې د شپې نو هغه کور والا ته تنګه شوه چې یاره د ده نه خو زه د شپې خوب نشم کولی بس ډاکټر لی بوته ډاکټر صاحب ته وایي یاره ډاکټر صاحب زما دا خاوند دی ښځه خو زوروره وه خبرې خو ټولې ډاکټر سره هغې کولې خاوند یې غلی ناست دی او ته وایي ډاکټر صاحب وایي زما دا خاوند وایي د شپې ډېرې زیاتې خبرې کوي په خوب کې وایي خوب ترې نه نشم کولی هغه ورته وایي ښه وایي ټیک په شي لیکي لګیا دی وایي نوره څه مسله وه یاره ډاکټر صاحب به د دې خبرو نه ډېره زیاته تنګ یم د دې په باره کې وله ښه چیکپ وکړه برابر چې د شپې په خوب کې خبرې نه کوي خوب ترې نشم کولی هغه وایي ښځه ټیک ده لګیا دی دا ښځه ورته لږ ساعت وایي ډاکټر صاحب لږه توجه ته دته ډېره ورکړه چې ده دا مسله ختمه شي ډاکټر صاحب داسې راوکتله او ښځې ته وایي خورې خفه کېږه ما وایي که چېرې تا ده له دروازې د خبرو کولو مکور کولې که نه نو ده به د شپې خبرې نه کولې دا دی چې په خوب کې د شپې خبرې کوي که نه دا خو دروازې دی تا خبرو ته نه پرېښې نو ځکه د شپې په خوب کې لګیا نو دام په خوب کې لګیا دي وروره زمونږ که وزیر دفاع دی او کار سړی دا په خوب کې لګیا دي هغه چاته چې خبرې کولي نو هغې په مخ کې خبرې نشي کولی او بیا هغه د خبرو ځای چې کوم دي او د کمې خبرې ضرورت نی نو بې ضرورته لګیایي بیا هغه خبرې کوي لګیایي اوس د دې خبرې څه ضرورت دی او ته په زرګونو مدرسې ثابتولی شي په اسلام آباد کې چې دا غیر قانوني جوړې شوي دا هسې په هوا کې بس هغه غشیولي او هسې په هوا کې بادول کوي دا بعض انساني داسې په مخالفت کې دومره راشي که نه چې بیا یو انسان که چېرې عام روټین سره یو کار کوي نو هغه په هغې باندې مرد کوي